دیارلسمه سپاره دوهمه رکوع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اوس دا دی چې واقدار شو نو وایي په هره علاقه کې ګودامونه جوړ کړه، د خلکو نه غلې اخیسته، ګودامونه ډک شوه. دا اووه کاله د ذخایرو د جمع کېدن چې پوره شوه، بیا هغه د خوب تعبیر د قحطۍ شروع شوې. خلک به راتله، خپلو کورو خپلې غلې ودرېدې، د ده نه به یې شی اخیست، خو ده به یو انسان ته د یوه اوښ بار ورکوه، خو غنم وه، میده کړي خو نه و، دغسې بار و، دغه څټي د غنمو یو بار د اوښ به یو سړي ته ورکوه په قیمت باندې. د یوسف علیه السلام وروڼه دغه د مصر نه د هغه تر علاقې پورې څوک یې 3 شپې مزل، څوک یې 8 شپې مزل و. د یعقوب علیه السلام چې په کومه علاقه کې و د مصر نه دا خو د شام طرف ته د 8 شپو مزل و. دا قحطۍ خو په ټولو خلکو راغلی، خو دا چې د مصر خلک راتله بیت المال نه غنم ورکول کېده، دغه خبرې ټیټ شوې کنعان علاقې ته. هغه خلک هم خبر شو چې د مصر پاچا هغه ذخیرې جمع کړي دي، خلکو ته یې په روپیو باندې ورکوي. نو د ده ورونه هم راغله 10 ورونه. ایته سکنی ورور بنیامین ا د پلار سره پاتې ده، اجازه پلار نه ورته کوي چې راشي. دا 10 ورونه یې راغله. چې راغله ده ته ده چې څنګه ولیده وایي ده وپېژنده، خو دی ونه پېژنده. ولې ونه پېژنده؟ یو د دې وجې نه چې تاج د سلطنت، تاج د پاچایي په سر و. بل موده مسافه وخت ډېر وتلی و. دا کشران بېګیري انسانان چې لږ وخت وځي ګیره یې لویه شي، بیا کله شناخته خلک یې نه یې پېژني. اما لوی سړی خو رنګ نه بدلوي، دوی خو وروڼه و ټول لویان و، دوی وپېژنده او دا یې ونه پېژنده. بلې ده خیال هم نه ورته، دوی خو دا خیال و چې هغه هم په دې غلامي په نامه خرڅ کړی دی، چېرې به غلام وي، چېرې غلام چېرې پاچا. دوی خو اوس پاچا ته ورغله. ده چې ولیده ویې پېژنده، بیا په عبراني ژبه غږېږي. نو ده پوښتنه ترې وکړه تاسې څوک یې؟ د کومې علاقې نه راغلي؟ دوی خپل ځای ورته ذکر کړو چې دغه علاقې نه راغلي. جاسوسان خو به نه یې، د تاسې ژبه خو د دغه ملک نه ده. نه، موږ جاسوسان نه یو، موږ د نبي اولاده یو، د یعقوب علیه السلام زمن یو، د ابراهیم علیه السلام د خاندان یو. د ډېر ښه عزت ورکړو، ښه یې مېلمستیا وکړو، نو دا مجلس ډېر ورسره کوي. بیا تاسې دغه ورونه یې؟ موږ ټول څنګه یو ورونه یې سره؟ دغه ورونه یې؟ نه، موږ خو اصلا 12 ورونه وو. بیا ایو ورونه چېرې په دښته کې ورک شو. ابل ورور د یغه ورور سکنی ورور ده چې هغه کوم ورک ده، نو پلار یې د ځانه نه بېلوي، د هغه مینه او محبت په ده باندې کوي او هغه په پلار ډېر ګران وي. نو ده ورته ویلې چې ښه چې 11 ورونه یې، تاسې یو نو په کور کې ده، یو خو ده ورک. نو بل وارې که راځئ بیا به هغه ورور راولئ. بیا نو زه خپله دا خوراکه خرچه در کوم. که هغه م رانه وست نو معلومیږي دروغجن یې، تاسې جاسوسان یې، د موږ د ملک حالات معلوموئ چې بیا راشي. نه، خامخا راځو. هغه ورور به هم کوښښ وکړو، پلار به تېر باسو، یو چل به ورته جوړ کړو، را به یې ولو. راځو، ښه یو نفر ما سره درته په ګرو کېنوئ. نو یو ورور یې شمون یې د ده سره کېنو. دا نورو بارونه یې وړه، بارونه یې چې هغه ګونیو ته غلې ورته واچولې، نوکرانو ته ویلې چې هغه د دوی روپۍ هم د ګونیو په بیخو کې بېرته ورته واچوي. چې دوی خپلې روپۍ وپېژني نو چې د نبي خاندان د حرام خور نه ده، بیا به بېرته راځي، دا روپۍ به راوړي. یا یې په دغه نیت باندې ورته واچولې چې د نبي خاندان د بیا به روپۍ نه لري، چې راځي مسکینان به وي، د مسکنات چې روپۍ نه لري نو راتلی به نه شي چې دا خو یې په قیمت ورکوي، خوښې خو یې نه ورکوي. نو تیار یې دې سره به روپۍ موجودې وي چې دغه د روپۍ خو شته، خو بیا به ورشو. چې لاړ کور ته، هلته یعقوب علیه السلام پوښتنه ترې وکړه، دې صفت شروع کړو چې
دومره خدمت دې موږ وکړو چې د یعقوب علیه السلام د خاندان څوک وایي موږ به یې دومره خدمت نه و کړی. یعنې چې موږ ورونه خپل وایم دومره خدمت به دې موږ نه و کړی او داسې معامله او داسې شیان راکړه. شمعون چیرې هغه خو هلته رانه کېنوه. ولې موږ داسې قصه د پوښتنه وکړه، موږ ورته ویلې موږ اصل کې 12 ورونه وو، بیا یو ورور رامورک شو، یو ورور په کور کې پاتې ده، نو ده ویلې هغه به بیا راولئ. هغه یې ګرو رانه کېنوه. یعقوب علیه السلام ورته ویې ادارې دا رانه بیا یې دا رانه ورکوئ. دوی بیا ورته چې نه اوس پلاره خو دغه د یو اوښ بار غلام هم زیاتېږي، ځکه د سړي په سر یو اوښ بار ورکوي او دا پاچا ډېر سخي و کریم ده، دا یو بار د اوښ په هغه باندې څه بوج نه ده، مشکل نه ده. چې کله یې ګونۍ خلاصې کړې په ګونیو کې روپۍ ولېدې نو وویلې تر دغه نور ښه موږ چیرې غواړو چې هغه روپۍ هم بېرته دغه دې راکړې دي، موږ سره یې دومره احسان کړی. نو دا دوم بل ورور چې زیات چې خو دغه احسان محسن پاچا ته ورځو، دا خو ډېره اسانه خبره ده. یعقوب علیه السلام ورته وویلې چې ادارې دغسې نه در سره لېږم چې قسم را سره ونه کوي چې بیا به دې ده سره داسې خیانت نه کوي لکه د یوسف علیه السلام سره چې وکړو. که قسم را سره کوي وعده را سره کوي نو بیا در سره پرېږده. دوی قسم ورسره وکړو چې ده سره به ظلم نه کوو. یعقوب علیه السلام که عام غم مصیبت راغی چې ټول کې هلاک شوي بیا خو د الله مقدر وي، بیا خو زه هم نه ګیلمن کېږم. خو داسې نه چې صرف یو ته غم متوجه شي د کابل وارد چې یوسف علیه السلام ته دې قسم ورسره وخوړ. نو بل وارې چې راتله بنیامین هم را روان کړ. خو یعقوب علیه السلام په نصیحت کې ورته ویې چې بچیانو تاسو چې ورغلی دا د مصر په ښار باندې دیوال راتاو د دروازې و، هر طرف ته خپله دروازه وه، ټول په یوه دروازه مه ورځئ، په نظر نشئ. ډېرې ښې ځوانۍ وې چې یوسف علیه السلام ته نیمۍ د حسن د انسانانو ورکړی شوی، خو نور وروڼه یې ښایسته وو، اگر که یې غومره نه وو خو هغو ته هم خدای ډېر ښایست ورکړی و، ډېرې ښې ځوانۍ وې. نور د الله تقدیر زه در رد کوی نشم، خو هغه شفقت پلار په هغه اولاد باندې وي چې داسې کوه. نو دی راغله په هغه ترتیب د یعقوب علیه السلام خبره عملي کړه، په مختلفو دروازو راغله. بیا چې یوسف علیه السلام سره ملاقات وشو نو یوسف علیه السلام بیا مېلمستیا ورته وکړه. په مېلمستیا کې پلیټ په 2 نفره ورته کېښی، 2 نفره په یوه کاسه یو پلیټ باندې، دا نور 2 سره کېناسته بنیامین غوښه پاتې شو. چې د دوی سکنی ورور ده یو په ژړا بنا وکړه چې که ما ورور وای زه به هم د هغه سره لاړم. ده هغه نورو ته وویلې چې دا یو ګوښی دی، دا به زه را سره کېنوم په کاسه، په خپله کاسه یې وشي. بیا چې بېګاه شپه ورکوي بیا یې داسې چل وکړو، پرښونه 2 نفري ورته واچول چې 2 به په دغو بسترو کې ویده کېږی، زیاتې بسترې نشته. مثلا دوی بیا 2 جوړه شوه سره، بنیامین بیا ګوښی پرېښی. دوی ویلې دا ګوښی دی، دا به زه په خپله بستره کې را سره څملوم. چې کله خپلې بسترې ته ورسره ګوښی کړو نو د بنیامین نه زیاتې پوښتنې شروع کړې د خپل قبلګاه صاحب مبارک د حالاتو چې څنګه دا هغه وایي چې ډېره غمه یې په یوسف علیه السلام چې دومره ژړلې سترګو نظر یې ختم کړه. د وروڼو ګزاره یې ورسره شروع کړه چې تا سره څنګه ژوند کوي، ما سره داسې جفا کوي، ظلم کوي، ښه نه راته ګوري، حسد را سره کوي. دا کیسې یې ورته ذکر کړې. د یوسف علیه السلام ورته که زه د ورور شم د هغو په ځای باندې، د هغه ورک ورور په ځای باندې زه د په ورورګلوي ونیسم، دی ورته نو ما به څومره چیرې داسې بخت وي چې د تا غوندې پاچا د ما ورور شي. نو زه دې بیا ځان وروښو چې زه د ورور یم، هغه یوسف یم چې هغه دې غورځولی او تر سهاره یې وایي غېږې سره ورکولې، سره ښکلولې او داسې په مینه او په محبت یې دا شپه سره تېره کړه. بیا دا ورور ورته زه خو سهار بیا د وروڼو سره راځم، زه دلته پاتې کېږم. دی ورته ګوره یو وارې په ما باندې پلار قبلګاه صاحب دومره غمجن شوی و
بیا چې اوس ته پاتې شي خو بیا هم زیات شي دی ورته زه نه ځم ده ورته ویلې ښه چې پاتې کېږي بیا به زه تا په یو بدنامه کوم چې ما خو د جواز د پاتې کېدل یار پاتې شي وایي چې څومره بدنامي جوړوې بدنامه مې که خو زه یې دې سره نه ځم حله الله تعالی ورکوه دا ثبوت د حلې وروسته به بیا راځي 3 قسمه دي د ناروا دپاره حله ناروا ده خو د ده په د ظلم دپاره د ځان یا د بل چا نه یا د اسقاط موجبه دپاره حله جایز ده الله حله ورکوه چې ته د ده په بار کې هغه خپل جام د سپینو زرو د سرو زرو چې ما ښایسته جوړ ده هغه کېږده بیا یې د غلا په طور تهمت که او د یعقوب علیه السلام په دین کې شریعت کې حکم دا و چې چا به د پردی مال غل کو او غلا وکړه د پردي مړه بیا به هغه غل ونیول شو نو دا غل به د مال د چښتن غلام کېدو اصیل سړی به هغه ته ورکول کېده او د مصر د خپل حکومت قانون دا و چې چیرې به څوک په غلا ویني نو وبه یې ویه او روپۍ به یې دوچان ته راخیستې څومره به یې چې غلا کړې وه دوچان ته سزا به روپۍ به یې دوچان ته راخیستې نو بیا یې د دوی بارونه چې ورته ډک کړه ګونۍ مونۍ د خپل ورور په ګونۍ په بیخ کې دا جان کېږه کله چې قافله روانه شوه د روانېده نه بعد یو اعلان کوونکي دوی ته غږ وکړه چې د پاچا غلا شوې ده او دا انعام مقرر کړه چې څوک هم هغه شی راوړي یو بار د اوښ انعام به ورکوو چې غلا به ورزیاته کړو چې کله ورونه روان شوه ارشاد طرف نه غږ وشو چې تاسو خو غلا کړې ده یو ویل چې د نو ورکتي وای ادي سپاله د مصر د پاچا جام چې د وګوب کې چې کله د سرو زرو د سپینو زرو نه منقش جوړ جام ده یو ویل موږ وګوره د نبی خاندان یو غلا نه یو غلاوي نه کوو غلا د پاره نه یو راغلي خو تراشي شروع شو اول د نورو لاسو ورونه تراشي وکړه تلاشي نه بعد چې یو رسم دغه راتلو ذات یوسف علیه السلام ویل چې نشته د لاسم چې وکړه نو دغه کې نشته د په ګونې کې بم نه پرېږدي ذات دی وتل نه خامخا به کوي چې انته د زړه شکم ورکشي د موږ د زړه شکم ورکشي آینده کې به بیا موږ راتلای شو چې دی ورته کلک شو چې ګونې اخلاص کړه چې جام ته پیدا شو دا دوی دستی بیا ویلې که دغلا کړی دی د یو مشر ورور یوسف علیه السلام هغه هم غلط یو چې غلا کړی و وایي د مور د طرف نه نیکه د مور د طرف نه نیکه بت پرست و یغه چې کوم بت عبادت کوو یوسف علیه السلام پټ چې ورغه هغه بت تر یو ور په لیار کې مات کو چې بل وری عبادت ونکي د کور نه تر غلا کو او یا دا چې سائل دی باندې ودرېدو د نن وته چرګه اگې وې دا اگې پټ ور واخیسته هغه سائل ته ورته په دې مشورم غلا کړو یوسف علیه نبی علیه السلام دا خبره په ځړه کې پټه کړې دی ونه ویلې او ځړه کې دا ویل تاسو ډیر شر یې تاسو خپل ورور پټ کو دی پلان نه خپل جرم نه درته دی کیږي او یغه یو اگې پټه کړې دا خبر ملي په ذهن کې ساتلې خو به هر تقدیر غلا ثابت شو نو دا سړی بزته اتاس په دین کې سزا چي ده مو په دین کې سزا ده چې هغه به سړی به غلام کیږي دی سړی نو بس دا بنیامین زده نه راګرځي دوی ورته ویلې چې د پلار دا ډېر خواري او جړاوي په یوسف علی السلام چې تیری کړی دي اوس په تاغم دیغه سکنه ورو د دام چې تر لاشي او سپینګیر د عاجز ده ته موږ یو د په ځای باندې وینې سره دا پرېږده دی ورته نه معاذ الله ګناه به یو کړی نسم ببل دا ناروا ده نو دا یې تر وګرځو ورونه ګوښې شو په خپل منځ کې مشوره وکړه وویل یو وارې مو مخکې د یوسف علیه السلام سره دا کړی و اوس چې دا ورور پاتې شي نو خو بیا خو د پلار بیا هغه کېږي تصدیق کېږي چې دا یاداره د دغه دپاره یو تدبیر راته جوړ کړی و دا یې رانه وکړ نو هغه یهودا ورته وویلې زه د مصر نه بیخي ځم نه چې تر څو پورې دا ورور نه خلاص شوی یا وحی په پلار په یعقوب علیه السلام نه نازله شوی چې الله دې موږ براءت وکړي چې دې طرف نه ظلم نه د ورسره شوی
هغه مې ور وغواړي بیا به لاړ شي. او دا فیصله یې دلته وکړه چې کله وایي د زور نه عاجز شوه، د یو وارې اول مشوره د زور وکړه چې زور به وکړو، په زور به دا خپل ورور خلاص کړو. د یو ورور رویبل وایي یو ته به چې خوشکه ورغله دا ویښتان به یې ما ویښتان وزیږه شو، دا ویښتان به یې دا د کالیو نه ووته او چې چغه به یې کړه چې په څومره نږدې علاقه کې ښځې حاملې وې ټولو به حمل غورځوه. نو یو ورته وویلې چې زه ورننوځم، زه زور لیار ورسره کوم. یوسف ته دا عزیز ته ویایم یوسف خو پېژنې نه چې یوسف علیه السلام ده، که مې په زور خلاص کړو. نو ورننوت او د خشکې په حال کې دا ویښتان یې ځیګر تر کالیو وتلي دي، ورته یې چې ګوره دا خلاص کړه. کنې که یو چغه مې وکړه دا مصر کې چې څومره حاملې ښځې دي ټولې به حمل وغورځوي. خو د دې بیا قانون وایي دا و چې ده ته به خشکه ورغله بیا یې خشکه نه کنټرولېده، چا د ده مخنیوی نه شوی کړی، خو د خپل خاندان به چې څوک ورجیګ شو چې لاس به یې په کېښی خشکه به یې ختمه شو. یوسف علیه السلام خپل کشر زوی ته ویلې ورجیګ شه نیسه یې د لاس نه. چې یوسف علیه السلام زوی ورجیګ شو چې دا یې وینې خشکه لاړه ختمه شو. دوی ویلې وایي دلته خو کوم تخم د یعقوب ده، دا خو له کایما د پلار نسل چې دلته څوک موجود وي. چې زور یې وایي ختم شو نو بیا یې نور وروڼو ته ویلې چې بس نو یو ورته ویلې زه به دلته پاتې کېږم تاسې لاړ شئ پلار ته. خو پلار ته دا ویې چې غلا یې کړې وه، موږ په دروغه نه ویې، په سترګو مو ولیده د ده د ګونۍ نه یې وایسته. کنې دا قافلې خلک چې دا د موږ سره ګډ تللي وو د ده علاقې نه د هغو نه هم پوښتنه وکړئ، کنې مصر ته څوک ولېږه هلته دې پوښتنه وکړي. چې دی لاړه کور ته یعقوب نبی علیه السلام ته چې دوه زمنادارې نشته، بنیامین هم نشته، یهودا هم نشته. ولې دوی دا قصه ورته وکړه چې بنیامین خو غلا کړې وه، غلا په ثابته شوه، موږ په سترګو ولیده، کنې د دا قافلې د خلکو نه پوښتنه وکړه یا مصر ته څوک ولېږه پوښتنه دې وکړي. او یهودا د ده غرض دپاره پاتې شو چې موږ د پلار سره قسم کړی ده، نو زه نه ځم چې یا مې دا ورور نه خلاص کړی او یا خدای پاک وحی نه نازله کړې. دی بیا ویله چې تاسې د خپل نفس کومه شی ښایسته کړی ده دا کار مو کړی، خو بیا یې د یوسف علیه السلام غم یاد کړو. هغه د ځای نه نه ووتو چې دغه هم د هغه ورور ځکه یې دی موږ نه منع ګوښی کړو چې دریم وار ورځي. نو یعقوب علیه نبی علیه السلام څه کوټه روپۍ لري دا یې ورکړې او ورته وویلې چې پاچا ته د ما سلام وایه، ورته ویې چې موږ ډېر غمجن خاندان یو، ابتلا په انبیاوو نبی علیه السلام نه چا پوښتنه وکړه غټ ابتلا په چا وي دي؟ وایي اشد بلیتن انبیا دي بیا امثل پر امثل، تر ټولو نه غټ امتحانات په انبیاو راغلي، ابتلا یې ځکه مقام خدای ورجګوي. او بیا چې څومره نبي ته ورنږدې د خدای ډېر دوست وي دومره به په هغه سړي باندې ابتلاوې ډېرې وي. ابراهیم علیه السلام اول انسان دی چې په دنیا کې هجرت کړی دی، دغه نه مخکې څوک هجرت ته نه دی مجبور شوی. اور ته وغورځول شو، د وطن نه وشړل شو، کالي تر وایستل شو. بیا چې یوسف اسماعیل علیه السلام پیدا شو بیا یې په وادي غیر ذی زرع کې پرېښی. بیا چې لږ لوی شو بیا د علالیدن حکم ورته وشو. ته دا ابتلا ورته ګوره. بیا اوس یعقوب علیه السلام په دغه ابتلا وکړي، یوسف علیه السلام په دغه ابتلا وکړي. چې دی بل وارې ورغله نو بیا یوسف علیه نبی علیه السلام ته وایي چې موږ څه کوټه روپۍ راوړي دي، موږ خاندان ډېر پریشان خاندان ده. پلار علیه السلام ویلې چې موږ سره احسان وکړه او نورې روپۍ هم نه لرو، دغه ناچلې روپۍ لرو، د دغو په عوض کې ته موږ ته شی راکړه. چې دا د پلار حالات یې وویلې، د کور حالات یې وویلې. وایي یوسف علیه نبی علیه السلام د دغه نه بعد زړه کې دا راغله چې اوس ځان وروښی. اول یې وایي ولې نه ورکو، په دا هم خبر شو چې په اول وارې چې پوښتنه وکړه چې یعقوب علیه السلام د ډېرې ژړا نه سترګې ړندې شوې. وایي اول وارې خدای پاک اراده دا وه چې د یعقوب علیه السلام څه مقامات لا پاتې وو چې هغه هم ورپورته شي، چې دا د غم شپې څه نور هم زیاتې شي
هغه کوم مقام چې د مصیبتو په عوض کې الله ورته مقرر و د هغه مقام دپاره یو څه شپېل یا د غمګینۍ نور هم پاتې وي. نو یوسف علیه نبی علیه الصلاة والسلام دلته په دا درېیم وار کې ورته ویلې تاسو پوهېږئ تاسو څه وکړه د یوسف علیه السلام سره او ورور د ده سره. ده په دغه سر کې دلته یو تور ټپی و، هغه د ده په پلار یعقوب علیه السلام کې مور، هغه د ده نیکه د اسحاق علیه السلام کې مور، هغه د ده انا د سارا رضی الله عنها د حضرت ابراهیم علیه السلام د بیبي په دغه سر کې یو ټپی و. هغه وایي ټولو کې د خال نشانه موجوده وه. دوی دغسې نه پېژندو دا خبرې چې دغه یې ورته ویلي چې یوسف علیه السلام سره څه مو کړه که دا د سر تاج یې وایي داسې کوز کړو چې دوی ولې دغه تور ټپی دلته ذاتي وپېژندو. وایي ته یوسف یې؟ ده ورته ویلې او زه یوسف یم، دا مې ورور ده. نو دوی دې ذاتي خپله پښیمانتیا او عذرخواهي کریم انسان ده، کریم انسان ده. دا ټولو جفا نه ورتېر شو، دا ټول لا تصریب علیکم الیوم. ما یې طرف نه پریشانه کېږئ، زه څه سزا مزا نه درکوم. خدای ته توبه وباسي، الله هم غفور رحیم ده چې الله به مو معاف کړي. بیا نو هغه کمیس څوک وی چې هغه د جنت نه راغلی و چې بیا د په غاړه کې و، بیا جبرائیل امین پاکوي کې دته ور واغوست. یا یې وایي هغه کمیس ورکړو چې دا ور وړی د ما د پلار په سترګو یې واچوي چې سترګې یې جوړې شي، ټول خاندان راځي د موږ ښار ته ځي. او یا وایي د یوسف علیه السلام مطلق کمیس چې دا اثر و چې د بدن سره لګېدلی هغه جامه تبرکات چې د نیک سړي د وجود سره لګېدلي خدای متبرک کړي چې هر آفت زده مصیبت زده باندې بې حکالي تېر کړو، خدای هغه تکلیف ختموي. چې کمیس یې ورکړو هغه ورور چې د یوسف علیه السلام په وینو رنګ کمیس پلار ته ور وړی و، هغه ویل دا زه وروړم، هغه مې د غم زیری ما په کړی و چې اوس د خوشحالي زیری مې زه په وکړم. چې څنګه یې کمیس راواخیست د مصر نه راوتلی نه ده، هوا وایي مخکې زیری ورسوه، خوشبویي د کمیس لاړه یعقوب علیه السلام ته هلته ورسېده. هغه خپلو لمسیو ته د خپل خاندان کې چې څوک وو هغو ته ویلې اني لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. ما ته خو د یوسف علیه السلام خوشبویي راغله، کمې لیونی نه بولئ. دوی بیا ورته ته همیشه هغه یادوي چې یا مړ نه یې یا بیخي لیونی شوی نه یې، نه یې پرېږدې. چې کله زیر ورکوونکی راغی کمیس یې د ده په سترګو مبارکه واچو، سترګې یې روغې شوې، صحت یې برحال شو. ده ورته ویلې ما نه درته ویلې چې زه علم لرم د الله د طرف نه پوهه څه چې تاسې علم نه لرئ. و یعقوب علیه السلام ته چې دوی ویلې چې یوسف علیه السلام مړ شو، لیوه وخوړ. ډېر وخت بعد ملک الموت راغی یعقوب علیه السلام ته. یعقوب علیه السلام د هغه نه پوښتنه کړې وه چې رښتیا وایه د ما د زوی روح تا قبض کړی؟ ګورې که لیوه یې خوري روح به عزراییل علیه السلام قبض کوي، که په اور کې لویږي که په بم باندې سوځي روح به دی قبض کوي. هغه ورته ویل نه. نو ده امید و چې ما د ده به ملاقات کېږي. خدای پاک د یعقوب علیه السلام امتحانم انتها ته ورسو. دوی ته یې حال ورکړ چې تاسې ټول راشئ مصر ته. 2 نفره خاندان و تقریبا د دی ښځې و نر، زمان مسیح دا ټول را روان شو. حضرت یوسف علیه السلام د مصر پاچا ته وویلې چې اما قبلګاه ورونه او والده یا میره دا را روان دي، نو استقبال ته به وروځو. هغه د ده سره ټول استقبال ته مخې ته ورغله. چې کله یعقوب علیه نبی علیه السلام په ده سترګې ولګېدې، دا څوک دي؟ هغه ورته ویل دا هغه د زوی دی، د هغه ملګري اتباع دي چې راغلي دي. چې سره ملاقات وشو یعقوب علیه السلام ورته بس راغلی تاسې مصر ته به انشاءالله په امن باندې داخلېږئ.
دالت یو قصر و یغه قصر ته نه استعمال متیا چې وکړه او بیا دې غږ کې روان شو مصر ته چې مصر ته راغله بیا د مور او پلار او ورونه ټول سجده د تعظیم چې الته روا ودته وکړه د ورته هغه د ما خو دغه د خدای پاک ته اختیار وجاء اخوه يوسف راغله ورونه د یوسف علی السلام د کنعان مصر ته فدخلوا عليه رانن وتدغ يوسف علی السلام ته فعرفهم دوی او پیژند وهم له منکرون او د یوسف علی السلام لرنه پیژندون کیو ولما جهزهم بجهازهم کله چې تیار کړ یوسف علی السلام د اسباب د سفر د قال اتوني باخ لكم ردور دوی تاسو بیا راولې هغه ورور د تاسو من ابيكم چې د پلار مورور د مور نه کو قاعده هغه بل واره در سره راولې الا ترون تاسو نو ویني ان يقوف الكيل چې زپور ورکوم به معنا وانا خير المنزلين او زغره د من مستیاوت کوم کيم فإن لم تأتوني به كأغور مرانه وس فلا كيل لكم عندي او بیا د ما سره په معنا د غلې نشته د تاسو لپاره ولا تقربوني او ما ترانه دي کېږم ما مصر ته چې بیا را نشي قالو دی ورته ول سنورا ودو عنه اباه موږ په کوشش سره وغواړو د خپل پلان نه و انا لا فاعلون بشک موږ دا کار کوونکو وقال لفتيانه ويل يوسف عليه السلام اغا خپل خادمانو ته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم کې دې هغه سرمایه دې په هغه غونې کې بارونه کې لعلهم يعرفونها شاید چې دې کو پیژني اذن قلبوا الى اهلهم چې کله دې خپل کورو تلاشي د دې لپاره لعلهم يرجعون شاید چې دې بیا بیرته راځي شي فلما رجعوا الى ابيهم کله چې دې بیرته وګرځیدل خپل پلار ته قالوا ويل يا ابانا اې دې موږ پلارا منع من الكيل دې آینده دې پاره منه شو دې موږ نه غلا پیمانه فارسل معنا اخانا مصر ولې ګورور دې موږ نقتل یو ټول نو دا ورور ولې تاسو ورته ویلې دې ټول خو موږ ته حالات پښتنه وکړه موږ چې دا ورته ویلې نو دا شک را باندې کېږي نو موږ ورورم دې موږ سره راو ولې کا نقتل چې موږ واخلو په معنا دی هغه پاچانه و ان له لحافظون موږ دغه حفاظت کوونکي قال يعقوب عليه السلام ورته هل امنوكم عليه ايات امنانكم قد بني امن باندې نما امنكم الا كما امنتكم لك څنګه ما چې تاسو امن ګرځولي وي على اخيه ورود من قبل بخار فالله خير حافظا الله تعالی چې د ډېر غوړه د حفاظت کولو پر حال باندې وهو ارحم الراحمين دې الله ډېر ارحم الراحمين ذات ولما فتحوا متاعهم کله چې د اخلاص کو هغه بارون خپل وجدوا بضاعتهم پیدا کړه هغه سرمایه خپل ردت الیهم چې بیرته را لېږل شوی و دوی ته قالوا ویل یا ابانا اې دې موږ پلاره ما نبغي نور نو څه غواړو هذه بضاعتنا ردت الينا دغه د موږ سرمایه هم بیرته موږ ته رد کړی شوې ده ونمیر اهلنا موږ به خوراک راوړو د خپل اهل دپاره ونحفظ اخانا او وبساتو ورور خپل ونزدادو کیل بعید او زیات بکو بار یولس باره به اداره شي وذلك کیل یسیر دغه یو بار د اوښ نور په معنا دا اسانه ده په دغه سخي پاچا باندې قال يعقوب عليه السلام لن ارسله معكم زبي ارجز ونه لګم د تاسو سره حتا تؤتوني موثقا من الله ترڅو پورې چې تاسو راکې ما ته وعده دی الله دې طرفنا لتاتونني به چې تاسو بخامه خدای راته کوی ما ته په غرور باندې الا ان يحاط بكم کيو غلبه در باندې راغله ټول مغلوب شو بیا خو بنو صرف د سره جفانوي فلما اتوه موثقهم کله چې دی ورکړي او طاقت لك وعده خپل قال ندويل الله على ما نقول وكيل الله تعالى فاغت چې دا موږ تاسو ویو شاهد ده وقال يا بني ازما زمنو لا تدخلوا من باب واحد من نوزي تاسو مصر ته دی وی دروازې نه چې په نظر نشیا وادخلوا من ابواب متفرقه ننوزي تاسو د مختلفو دروازو نه نور وما اغني عنكم من الله من شيء زنه شد په کولای د تاسو نه د قضا د الله تعالی نه شيء ان الحكم الا لله نشتی ندی په سلیم مگر الله لردي عليه توکل کو په علامه توکل کړي و عليه فليتوکل المتوکلون او په دغه الله د توکل کوي توکل کوونکي ولما دخلوا من حيث امرهم ابوه کله چې دینه وته مصر کارته دی هغه طرف نه چې بلار دی ته امر کړو په مختلفو دروازو باندې ما كان يغني عنهم من الله من شيء نو دغه تدبیر د پکون کې دی نه دی الله د تدبیر نه دی شي
الا حاجتا مگر صرف شفقت فی نفس یعقوب و نفس یعقوب علیہ السلام کی قضا چا خپل شفقت برکو وانه لذو علم دا یعقوب علیہ السلام خاوند علم دا لما علمناه لوجد غنا چې موږ د علم ورکړی ولكن اکثر الناس لا يعلمون لكن اکثر د خلق علم نه لري